مفتي صاحب یو پوښتنه لرم، په احترام درنه غوښتنه لرم. آیا روژه فرض ده په وږي باندې یا هم د شپږو میاشتو تږي باندې؟ 3 وخته نه ویني اوبه په سترګو، دردونه تل زغمي په زړه باندې. وایه روژه فرض ده که نه صاحبه؟ هغوی چې نه لري نهاره ناستي، د بم په ګړز ویښ تر سهاره ناستي، دوی پیشلمي ته ضرورت څه لري؟ د راکېټ غږ ته ناقراره ناستي. وایه روژه فرض ده که نه صاحبه؟ څوک چې له کلي ورک او کور نه لري، هر څه بمبار وي خور او مور نه لري، له لوږې مري تل سرګردانه ګرځي، له مودو بل تنور کې اور نه لري. وایه روژه فرض ده که نه صاحبه؟ د ګاونډیانو یې په پسونو سر وي، تل په چکرو په آسونو سر وي، دوی به جنت کې هم همداسې اوسي که به تکلیف او په عذابونو سر وي. وایه روژه فرض ده که نه صاحبه؟ نور د اذان نرۍ شپېلۍ ګونګه ده، د اختر مخکې ګنګوسۍ ګونګه ده، هېڅوک پر دوی باندې څه رحم نه کړي، د انسانیت په نوم نړۍ ګونګه ده. وایه روژه فرض ده که نه صاحبه؟